وبعد. قال الله تبارك وتعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. صدق الله العظيم. الله تعالی فرمایي چې بې له عذره ناست خلک له هغو مجاهدینو سره نه دي برابر چې په خپلو مالونو او نفسونو د الله په لار کې جهاد کوي. الله تعالی مجاهدین په ناستو خلکو لوړ کړي دي. الله له دواړو سره د نیکۍ وعده کړي. الله تعالی مجاهدینو ته په ناستو خلکو د لوی اجر فضیلت ورکړی. په همدغه یو آیت کې رب العالمین د مجاهد فضیلت په ناستو خلکو باندې دوه ځلې ذکر کوي. راځو خپلې اصلي موضوع ته چې د افغانستان په آزادولو او په آبادولو کې د مجاهدینو د نقش په اړه څو خبرې خپلو قدرمنو حاضرینو او خپل ګرانو مجاهد ولس ته وړاندې کوم. اول ټکی دا دی چې مجاهدین د ډېرې لوی قربانۍ وړاندې کوونکی نسل دی. په دې معنی چې هغه چې نن بې سنده او بې تخصصه پاتې دغو ځوانانو هم کولی شول چې مکتبونه ووایي، پوهنتونونه ووایي، سندونه حاصل کړي او د وظیفو خاوندان شي، خو هغوی ملي او دینی اولویتونه درک کړل، پر خپلو شخصي منافعو یې دینی او ملي منافعو ته ترجیح ورکړه، د آرام ژوند یې پرېښود، د مرګونو، شهادتونو، زندانونو، بمونو، هجرتونو، بېوطنۍ او د ناارامۍ د ژوند لاره یې په دې خاطر اختیار کړه چې له خپل دین، د خپل ولس او د خپل ولس له خلکو سره احسان وکړي. دویم ټکی دا دی چې مجاهدین په دې ولس باندې د لوی احسان خوندان دي، ځکه چې که مجاهدینو جهاد، قربانی، شهادتونه، مشکلات نه وای زغملي، نن به موږ په اشغال کې وو. نن زموږ ټول ولس او ټول هیواد د اشغالګرو په اور کې سوځېده لکه چې 20 کاله وسوځېده. دا خو د مجاهدینو د شهادتونو او د قربانیو د دوی د سختیو د زغملو او د دیني ملي اولویتونو د پیژندلو او رعایتولو برکت و چې نن موږ آزاد یو، ولس مو آزاد دی، هیواد مو آزاد دی او د ولس په منځ کې مو تشنجات او فرکسونونه نشته، ټول تر یوې جنډۍ لاندې راټول یو. مجاهدین په دې ټولنه کې بیکار او اضافي قشر نه دی، بلکې دوی د دې قضیې اصلي خاوندان دي، ځکه هم دوی په خپلو وینو، په خپلو سختیو زغملو، په خپل هدفمندۍ ازادي ګټلې. وخت چې دوی د قضیې اصلي خاوندان دي، باید هم دوی د نظام په متن کې پاتې شي، دوی باید په حاشیه کې نه وي، د دوی باید اکرام وشي، نه دا چې له فرصتونو یا له کاري فرصتونو محروم شي. د مجاهدینو په اړه د یوې غلط فهمۍ ازاله هم غواړم، او هغه دا چې د ځینې خلکو سره تصور دا دی چې ځوان مجاهدین هغوی بې تعلیمه او بې هنره دي، نو خدا ناخواسته ګوندې دوی به یې حاصلولی نشي. هغه مجاهدین چې د جهاد او د آزادۍ ستر کار یې په سختیو مشکلاتو کې سنبال که، هغه مجاهدین چې زندانونه یې وزغمل، هغه چې له ډول ډول وسلو سره یې تعامل زده که، هغه چې له نړیوالو استکباري قوتونو سره یې د یوې مسلکي مقابلې امتحان ورکه، هغوی دا وړتیا لري چې اداري علوم هم زده کړي، هغوی دا وړتیا لري چې مسلکي
علوم هم زده کړي، هغوی دا وړتیا لري چې په دې وطن کې د ښه مدیریت له امتحانه هم بریالي ووځي. یوه بله خبره هم د یادونې وړ ده، هغه دا چې په تیر نظام کې چې حکومت په نړیواله سطح په څه کې شهرت ګټلی و، هغه په فساد کې و. دغه ټکی د دې تقاضا کوي چې په اداره کې باید هغه څوک راشي چې له فساده لرې پاتې شوي، او له فساده چې څوک لرې پاتې شوي د هغه نسل او هغه قشر دی چې د خپلو سرونو قربانۍ ته حاضر و، هغه چې سختۍ یې زغملې، زندانونه یې زغمل، په واورو کې شپې تېرولې، اورونو لاندې او بمونو لاندې هره لحظه تېرېده، خو هغوی له باطل سره جوړه نه کوله او د فساد خوا یې نه نیوله. نو دا په دې دلالت کوي چې مجاهدین یو پاک نسل دی او هغوی د دې وړتیا لري چې وروزل شي نو ښه اداره به وکوي. مجاهدین د خودګذرۍ، ایثار، قربانۍ او له خپل ولس سره د صمیمي تعامل تاریخ لري، او هم نړیوالو او هم د ولس خلکو ولیدله چې په کومو سیمو به د مجاهدینو تسلط و، هلته به د تعلیم وضعیت هم ښه و، د امنیت وضعیت به هم ښه و، او د عدل او انصاف او د قضا وضعیت به هم ښه و، تر دې چې د ښارونو خلکو به د مجاهدینو د تسلط سیمې ته خپل قضایا راوړل. د هر څه په دې دلالت کاوه چې په مجاهدینو کې اداري او مسلکي صلاحیتونه موجود وو. مجاهدین د مخلصانه کار وړتیا او ښه روحیه لري، او دا یې په تېرو 22-23 کلونو کې د جګړې په جریان کې او تر هغه مخکې د تیر امارت په جریان کې په عمل کې ثابته کړې وه چې دوی د دې ولس د اداره کولو ښه وړتیا او ښه روحیه لري. همدا وجه وه چې د ولس دوی ته خپله غېږ خلاصه کړه او دوی د 28 کاله په داسې حال کې په خپل غېږ کې وپالل چې د دنیا هیڅ دولت، هیڅ نظام د مجاهدینو ملاتړ ونه کړ. یوازې خپل ولس و چې خپل مجاهدین یې وپالل. خدا نخواسته که چیرې مجاهدینو دغه وړتیا او اهلیت نه درلودی نو په مکرر ډول به د مجاهدینو او د ولس ترمنځ ټکرونه او تضادونه رامنځته شوي وو. دا هر څه د دې شاهد دي چې مجاهدین لکه څنګه چې د جهاد، قربانۍ، عسکریت، امنیت او مبارزې په مجال کې وړتیاوې لري، همدغسې دوی د اداري او حکومتدارۍ وړتیاوې هم حاصلولی شي. د دوی باید قدردانی وشي. یوې ډېرې مهمې خبرې ته د تاسې ټولو قدرمنو پام رااړوم، او هغه دا چې د شوروي اتحاد له ماتې وروسته زموږ له مجاهدینو سره لویه جفا وشوه. جفا دا وه چې زموږ د صفونو مقاتل مجاهدین ځینې یې تنظیمونو د خپلو داخلي کشمکشونو په اور کې استعمال کړل، ځینې یې زړه ماتې شول، په کور کې ناستل، ځینې یې د نفقې د پیدا کولو لپاره پردیو هیوادونو ته لاړل، د سفرونو لار یې ونیوه، او هغه ستر فاتح لښکر چې د شوروي اتحاد مقابله یې کړې وه هغه داسې متلاشي شو چې بیا یې د راټولولو فرصت ونه موند. اسلامي امارت د خپل قوي تدبیر او دوراندیشۍ له مخې جهادي صف او فاتح لښکر داسې منظم وساته چې هیڅ د متلاشي کېدلو فرصت رامنځته نه شو. په ډېر مهارت او جدارت یې مجاهدین په امنیتي، پوځي او اداري ارګانونو کې ځای په ځای کړل، او هغه مجاهدین چې اداري وړتیاو حاصلولو ته یې ضرورت و د هغو لپاره یې د روزلو برنامې په لار واچولې، چې په هغه کې تر ټولو ستره برنامه چې په لار لوېدلې هغه د تخنیکي او مسلکي زده کړو د ادارې لخوا ده، چې په زرګون مجاهدین به د افغانستان په ټولو ولایتونو کې په 2 کټګوریو کې تر روزنې لاندې نیول کېږي، او
هغوی به د خپلو اخلاقي وړتیاو ترڅنګ اداري او مسلکي وړتیاوې هم حاصلوي، او لکه څنګه چې د ازادۍ په لاره کې د خپل ولس د حفاظت او حراست لپاره د سپر په حیث ولاړ و، دغسې به د خادم په حیث په اداراتو کې هم ولاړ وي. د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې د دغه لوی برنامې د تطبیق لپاره منظمه طرحه او د تطبیق منظم میکانیزم ایجاد کړی، چې دغه منظم میکانیزم په ترڅ کې به د مجاهدین په مسلکي ډول روزل کیږي. په دغه طرح او میکانیزم د متخصصینو لخوا منظم کار شوی، هر څه سنجول شوی، او د دوی د جذب او د ښوونې لپاره نصاب او طریقې او میکانیزمونه ایجاد شوي دي. امید دی چې زموږ مجاهدین ورونه به د دغه برنامې له برکته له وزګارتیا په حاشیه کې له پاتې کېدلو او له یو ډول یأس نه چې ځینو ته یې پیدا شوی راووځي، او هغوی به بیرته په کاري جریان کې د پوره وړتیاو په لرلو سره خپل رول ادا کوي. الله تعالی دې زموږ نظام، زموږ قدرمن ولس، زموږ مجاهدینو او زموږ دغه ادارې ته خیر ورکړي، چې د ځوانو مجاهدینو د روزلو او مسلکي کولو لپاره یې دغه برنامه په لار اچولې. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله.